بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو دوستانو، زه عمر ناصر یو ځل بیا ستاسو په درنو چوپړ کې حاضر یم. دا زموږ د سی پلس پلس دویم کلاس ده، مطلب دویمه ویډیو ده. په دې ویډیو کې به موږ په لنګویج او کمپایلر باره کې غږیږو چې موږ سره دغه کمپایلر څه شی ده او موږ سره لنګویج څه دی، کوم لنګویج موږ سره دی. نو راځو د کمپایلر نه مخکې موږ اول په لنګویج غږیږو چې موږ سره کوم لنګویج دی. ما د کاپي تاسو نوٹ تاسو ته برابر کړی دلته چې کمپایلر لنګویج صحیح ده. کمپیوټر لنګویج بخښنه غواړم، کمپیوټر لنګویج. اول مونږ سره چې دا تر ټولو مخکې د ښي طرف نه به د چپ طرف ته ځو، صحیح ده. مطلب د ښي طرف نه چپ طرف ته ځو. اول هیومن لنګویج ده. هیومن لنګویج مونږ سره څه شی ده، صحیح ده. هیومن لنګویج په اسانه د نوم نه پته لګي. هیومن لنګویج هغه لنګویج ده. هیومن لنګویج is a language with human understandable. مطلب کوم باندې چې هیومن انسانانو اسانۍ سره پوهیږي، صحیح ده. هیومن لنګویج دا همداسې راځه ورسره د های لیول لنګویج دی. های لیول لنګویج موږ سره های لیول لنګویج موږ سره هیومن لنګویج ده، صحیح ده. ویری های لیول لنګویج مطلب تر ټولو های لیول لنګویج موږ سره د هیومن لنګویج دا. های لیول د دې ترمنځ فرق همدا ده چې د های لیول او ویری های مطلب هیومن لنګویج ته د دواړو ترمنځ معنا دا ده چې هیومن لنګویج ده. بیا ترمنځ موږ سره میډل لنګویج ده. د میډل نه خوا کې موږ سره لو لیول لنګویج ده، لو لیول لنګویج ده، او هم دا موږ سره چې د هارډویر. اوس راځو اسانه د دې ډایګرام مقصد شه د دې مطلب تاسو په زړه کې دا پوښتنه کړئ چې دا دغه ډیزاین مطلب څه ده. مطلب دا ده چې کمپیوټر لنګویج موږ سره هیومن کمپیوټر موږ سره لو لیول لنګویج ده، او هیومن لنګویج موږ سره چې ده های لیول لنګویج ده. های لیول لنګویج هیومن موږ سره های لیول لنګویج ده، او کمپیوټر موږ سره کومه ده لو لیول لنګویج ده، صحیح ده. راځو دلته کمپایلر ته. په کمپایلر کې تاسو په اسانۍ سره پوه شئ چې هیومن لنګویج های لیول لنګویج کومه څه معنا او لو لیول لنګویج موږ سره څه معنا. نو د دې وضاحت لپاره به موږ راځو دلته شپږم سلایډ ته. په شپږم سلایډ کې موږ سره دلته لیکلي دي چې د ټایټل نه پته لګیږي چې what is compiler. what is compiler. موږ سره کمپایلر څه شی ده، صحیح ده. راځو اول ته دلته موږ سره بولټس دي. اول بولټس کې موږ سره دلته computers understand only one language، صحیح ده. کمپیوټر موږ سره په کوم لنګویج باندې پیږي؟ کمپیوټر موږ سره په کوم لنګویج پیږي؟ صرف په یو لنګویج باندې پیږي. and that language consists of set of instruction made of 1 and 0، صحیح ده. ښه، د دې مطلب د دې لیکایي مطلب چې مطلب دا ده چې کمپیوټر په یوازې په یو لنګویج پیږي چې هغه لنګویج د کنسیسټ اف سیټ مطلب د کنسیسټ اف سیټ د کوم سیټ څخه جوړ شوی چې انسټرکشن پکې ورکول شوی ده د کمپیوټر ته. د چې کوم یو سیټ ده نو هغه سیټ موږ سره د 0 and 1 ده، صحیح ده. موږ سره د 0 and 1 مطلب کمپیوټر د کمپیوټر لنګویج موږ سره 0 and 1 ده، صحیح ده. لو لیول لنګویج مطلب ویل کیږي لو لیول لنګویج مطلب کمپیوټر لنګویج د کوم سیټ څخه جوړ شوی ده هغه سیټ چې د 0 and 1 ده، صحیح ده. The computer language is appropriately called، صحیح ده، appropriately called machine language. مطلب دا موږ په صحیح ډول چې موږ ووایو چې د کمپیوټر لنګویج موږ سره کوم یو لنګویج دغه موږ سره د ماشین لنګویج ده. ماشین لنګویج دا موږ د کوم کنسیسټ اف سیټ اف انسټرکشن میډ اف د کوم انسټرکشن او سیټونو څخه جوړ شوی دغه موږ سره د 0 and 1 ده. دې ته کوم لنګویج ویل کیږي؟ موږ سره ماشین لنګویج. کمپیوټر لنګویج ته موږ ماشین لنګویج ویل کیږي، صحیح ده. او د موږ سره اگزامپل ده a single instruction to computer could like this. مطلب د موږ سره یو اسانه اگزامپل ده 0 and 1 ده 0 صحیح ده. د 0 او 0 مطلب د هیومن لنګویج د هیومن مطلب 0 موږ کولای شو په خپل وضاحت کې ځان سره دا وایو چې موږ سره د کمپیوټر یو وړوکی اگزامپل د لو لیول لنګویج ماشین لنګویج یو اسانه اگزامپل موږ سره د 0 and 1، صحیح ده. 0 1 راځو دلته بیکاز ځکه چې کمپیوټر کن اونلی انډرسټینډ ماشین لنګویج. ما مخکې درته ذکر وکړه چې کمپیوټر یو لنګویج باندې پیږي، دغه لنګویج نوم یې د ماشین لنګویج، صحیح ده. او د کوم سیټ څخه جوړ شوی 0 1 نه دلته وضاحت کوو. دلته وایي چې ځکه چې کمپیوټر اونلی انډرسټینډ ماشین لنګویج، صرف په ماشین لنګویج باندې پیږي. and human which to write and high level language او هیومن پسې پوهېږي چې تر څو په های لیول لنګویج کې لیکل شوي اوسي، صحیح ده. مطلب په انګلیسي کې پښتو دري په دغه لنګویج کې لیکل شوي اوسي، نو دا د هیومن انډرسټینډیبل ده، صحیح ده. راځو دلته های لیول لنګویج. های لیول لنګویج have to be rewritten
ریټن ترانسلیټډ مطلب دا باید د هیومن لینګویج باید تر څو چې موږ ماشین کوم ته بدلو باید موږ ترانسلیټر ولرو انټو ماشین لینګویج تر څو ماشین په پوښي ماشین لینګویج مطلب کمپیوټر لینګویج په پوښو مطلب اسانه طریقه د دې مطلب وضاحت دا ده چې موږ کچیر ته غواړو چې موږ خپل های لیول لینګویج لو لیول لینګویج ته کنورټ کو نو هغه باید موږ سولرو ترانسلیټر ولرو ترانسلیټ کو چې ماشین لینګویج ته at the sum of a point په سب پوینټونو کې صحیح ده this is done by the special programs called compiler صحیح ده مطلب مونږ مخکې ویل چې کمپیوټر زموږ په های لیول لینګویج نه پیږي او هیومن چې د په لو لیول لینګویج باندې کافي مهارت نه لري نو خو د دې دواړو د کمبینیشن د ریلیشن دپاره به مونږ یو څه لرو که نه مطلب د دې د کمپایلر مطلب دا د کمپایلر مونږ سره دا معنا ورکوي چې دا های لیول لینګویج مونږ سره په کم لینګویج باندې بدلوي په لو لیول لینګویج های لیول لینګویج صحیح ده مونږ په لو لیول لینګویج باندې مونږ ته کنورټ کوي مطلب دا ده چې کمپایلر مونږ سره د کوم ماشین لینګویج زمونږ هیومن لینګویج ماشین لینګویج ته بدلوي صحیح ده ماشین لینګویج ته کوم لینګویج ویل کېږي لو لیول لینګویج ته هیومن انډرسټینډیبل ته کوم لینګویج ویل کېږي های لیول لینګویج مطلب صحیح ده د کمپایلر کار دا ده چې مونږ ته های لیول لینګویج لو لیول لینګویج ته کنورټ کړي تر څو کمپیوټر پې پوښي زمونږ چې مونږ په انګلیسي کې ولیکو صحیح ده انټرنیشنل لینګویج ځکه انګلیسي ټول کوم سافټویر هر څه په چی کې ډیولپ کوي په انګلیسي لینګویج باندې تر څو چې ټول نړۍ پې ورسیږي صحیح ده نو کمپیوټر کمپایلر مونږ ته دا یوازینی کار کوي چې مونږ ته دغه های لیول لینګویج لو لیول لینګویج ته کنورټ کړي مطلب دا لکه د یو ترجمان حیثیت لري مطلب دا د یو لکه د دوه کنټري لکه مطلب زه به یو مثال ورکړم لکه یو کس د امریکا نه راغلی د افغانستان ته او یو افغانی چې د هغه په انګلیسي نه پوهېږي او امریکن چې دغه په پښتو نه پوهېږي نو د دغه دواړو ترمنځ د دغه دواړو کسانو د کنیکشن دپاره مطلب چې یو کس هم په انګلیش پوهېږي هم په پښتو پوهېږي نو دوی ته موږ څه ویلی شو ترجمان صحیح ده نو دغه ترجمان داسې کار کوي چې څوک پښتو کې څوک په انګلیسي نه پوهېږي نو هغه انګلیسي پښتو ته ترجمه کوي او څوک چې کوم افغانی چې په انګلیش نه پوهېږي نو د هغه دپاره د انګلیش پښتو ته ترجمه کوي تر څو ریلیشن دواړو ترمنځ صحیح ده سوال او جواب ترمنځ وشي نو دا مطلب د ترجمان حیثیت لري موږ سره چې د های لیول لینګویج لو لیول لینګویج ته کنورټ کړي صحیح ده چې زمونږ د هیومن اینډ کمپیوټر ترمنځ ریلیشن جوړ کړي صحیح ده ښه د دې مطلب دا ده صحیح ده او دلته موږ سره راځو دلته نور موږ سره مختلف ترجمانان دي مطلب مختلف کمپایلرز دي موږ سره کمپایلر موږ سره راځو په سلاید نمبر 7 کې ما سره کمپایلر تاسو شو کوم چې موږ سره په نړۍ کې د کمپایلینګ دپاره کوم یو یوز کېږي زیاتره صحیح ده There are many C++ compilers variable which can you used compile and run above mentioned program مطلب دا ده چې دلته موږ سره په وړیا کچه په کافي اندازه موږ سره کمپایلرز دي چې موږ ته های لیول لینګویج په لو لیول لینګویج ته کنورټ کوي دلته صحیح ده دلته خلکو په دې کارم کړی چې دلته موږ های لیول لینګویج لو لیول لینګویج ته باید کنورټ کړي د لپاره کافي کمپایلر مطلب ترجمان پکار دی هغوی د دې کمپایلر د جوړولو لپاره موږ سره کافي دلته کمپایلرز دي صحیح ده چې موږ په دغه کې موږ های لیول لینګویج لو لیول لینګویج ته کنورټ کوو مطلب هیومن لینګویج ماشین لینګویج ته بدلو صحیح ده نو اول موږ سره اپل ده صحیح ده اپل کمپایلر ده اپل C++ ده صحیح ده ایکس کوډ ده او انداسې ده بلوډ شیټ ده ډیف C++ انداسې کلینګ مطلب دا کافي موږ سره کمپایلر دي خو تر ټولو په نړۍ کې چې په 100 کې 80% کم کمپایلر یوز کېږي موږ سره هغه څه ده ډیف C++ ده صحیح ده چې موږ خپله هم په همدې کې به موږ تاسو کوډ کوو لکه دغه موږ سره ډیف C++ ده صحیح ده چې دا کوم یو کمپایلر ده دا کمپایلر ده چې موږ های لیول لینګویج لو لیول لینګویج ته کنورټ کوو مطلب دا موږ په کاپي کچه په دې کې کار کوو صحیح ده نور په نور داسې په
په ایشیا کې تر ټولو په ډیپ سی پلس پلس کې زیات کار کوي، لکه انډیا، بنگلادیش او پاکستان، افغانستان. په دې ملکونو کې د ډیپ څخه کار اخیستل کیږي. او نور په اخوا په اروپین کنټري کې موږ سره مطلب چیرته چې امریکا کې موږ سره په ډیپ د اپل سی پلس پلس ایکسکورټ نه کار اخیستل کیږي. همداسې مطلب خپل خوا ده چې تاسو په کوم یو کې مهارت جوړ کو نو په هماغه کې تاسو کولی شئ چې کار وکړئ، کمپایلینګ وکړئ. صحیح ده. نو زما مطلب د دې ټولو خبرو مطلب دا ده چې موږ کمپایلر وپېژند، دلته راغلو دا لنګویج هم وپېژند، های لیول لنګویج، لو لیول لنګویج موږ وپېژند چې های لیول لنګویج کومې چې ته ویل کېږي، لو لیول لنګویج ته ویل کېږي، او همدارنګه راغلو ته واټ از کمپایلر موږ سره څه کار کوي. صحیح ده. نو دلته موږ سره بعضې بیا ما ویلې چې دلته څه کمپایلرز موږ چې های لیول لنګویج لو لیول لنګویج ته کنورټ کوي. نو په دې باندې موږ وضاحت ورکړه. نو خدای دې وکړي چې تاسو څه ناسه پوه شوي، خیر د زړه مه تنګوئ. په کراره ډول باندې موږ یو څه نتیجې ته ورسېږو د خیر سره، چې زموږ د کلاس تر څو زما دا کلاس کمپلیټ کېږي نو انشاءالله زه امید لرم چې زما ملګري دوستان به په یو څه ناسه په سی پلس پلس لنګویج کې پروګرام وکړي. صحیح ده. خو هیله دا ده چې ویډیوګانې تر پایه وګورئ، آنلاین وګورئ او ځان پې پوه کړئ او کافي پریکټس وکړئ. صحیح ده. مطلب زموږ په دې سی پلس پلس کې یوازینی چې تر څو سی پلس پلس موږ پې پوه شو هغه موږ ته څه ده پریکټس ده. پاتې چې باندې پریکټس چې وکړو نو تر ټولو په کافي اندازه موږ پې ښه صحیح پوهېږو چې صحیح ده. نو هر څه کې موږ ته هغه پکار ده، زړه باید تنګ نه کړو. صحیح ده. ځکه چې سخت نه ده، موږ هېڅ شي ته باید سخت ونه وایو. صحیح ده. نو آسان لنګویج ده. انشاءالله چې زما کلاس ختمېږي زه امید لرم چې یو څه کوډ به تاسو زما د دې ویډیوګانو څخه زده کړئ. او زه غواړم چې زموږ افغانان وروڼه هم د دغه څخه د نړۍ څخه وروسته پاتې نه شي او څه ناڅه په کمپیوټر کې مخکې لاړ شي. صحیح ده. نو زما ویډیو ته همدغه دمه پای ته رسېږي. تر بلې ویډیو پورې مو په لویه لاس سپارم. خدای دې وکړي چې یار چې ته اوسئ روغ جوړ اوسئ او السلام علیکم.